هر انسان په دنیا کې په پریشانو مسائلو کې گیر دی او هر انسان د دې سوچ کې پروت دی که دعا کوي نو وی خدای پریشانی قبل تم وی نو یا الله پریشانی مې ده چاته د مال پریشانی ده چا سره نشته پریشان دی چا سره شته پریشان دی د چا بچی نشته پریشان دی او د چا بچی شته پاغه کې پریشان دی د چا زمکا کور نشته پریشان دی او د چا زمکا دا کور دی هغه کې پریشان دی دا ولې دا خلق پریشانه کې پراته دي او ټول جون په دې پریشانه کې تیر شو سار نه ماخام ماسختنه پورې دغه پریشانی او بیا چې د شپې ودشي نو په ګولو د کېږي وی خوب نه راځي دا د دې او سو وجې دي زمارو نو نن د تزه یو سلور سیزونه خیم او وجب هم درته خیم او د هغې علاج به هم درته خیم سلور سیزونه که دا سلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خو ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوې لومبی دا دی چې مونږ سار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هیڅوک هم نه کوي که یو دکاندار دی دی کې خم شته ګورې ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز د ایک نمبر په سیز خرڅ کم دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کم دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کم دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کم چې دې په پی نشي او زه خرڅه کم او زه به دا خراب مال د خسر څنګه یو ځای کم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دې به څنګه خدای خوشحاله کړي ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی یو زمیندار دی چې سار وختي پټی ته ځي دی په دې سوچ دی چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووام او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور عالمه کم او دا پردی پولې لږه غوندې اتراشم او که دی سامان خرڅوي سبزي خرڅوي او دی ګوتې ډکوي نو دی چې د فصل ته ګوري په دې سوچ کې چې په دې مټرو کې خو پاخم شته او دی کې خو وړه دانه هم شته چې دا به زه څنګه په ښه ریټو باسم دا ګوتی به څنګه واړه کم چې شی پکې لږ راځي او زه په ډېره څنګه خرڅه کم دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم دا څخه به لاندې کم دی هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي په سوچ او فکر کې پروت دی باغ والام په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب شی دا خراب سیو بس بندې کا لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو یو ډاکټر چې دی سار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د جیب به زه څنګه ووام دته به د ایکسرې ضرورت نه و زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما
الټراساؤنډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم، هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم، هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی، څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده، دا خیرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلق، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي، واخ واخ دی په 100 او په 200 کې ګټي. هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوي. ریټ اوخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مالک. پته ولګېده، یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده، هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه. د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه. خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه، وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګرځې تجربه وکړئ چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ، مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله. او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلان کې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم، زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 راکړه، خو مال یې پاکه راکړه. خلک سوچه شی غواړي. ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه، اعلی په 100 کیلو ده، په 1500، ماله په 600 راکړه، خو ماله سوچه راکړه. پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم، خو ماله سوچه پی راکړه. رښتیا وایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ نو کار ولې پاک نه کوي؟ الله ولې نه خوشحاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم، څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه، په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو، چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې، ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي، نو زه څه وکړمه؟ کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی مونځ به یې کوه، دس به یې کوه، سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي، دا هم یو غم دی.
چې پاک کار کې. نن راځه کنه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم، خو تیلو پمپ والا ته وې زه به سوچه کار کوم، زه به غلط کار نه کوم، ګیج من پوری او هغوی زمانه خپل کار کوه. ځانه دې مولا جوړ کړی دی، مولا مې نه دی پکار. مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانه‌دارانو له شی خرڅوي، هغې ته پته یې که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي. دا خو لوی غم جوړ دی. یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم، زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي، نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړ. ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي. نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې، نو یو ځل یې خوب ولید. نو چا ورته وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یې او که پکې نه وي، نه برکت پکې نشته، وی نه مې دې پکار. سهار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چوي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ نو وی چې برکت پکې نشته، مې نه رالم. ښځه ورته وی خدای دې بیخ بنیاد وباسه، مونږ دې وځه، مونږ نار یو، ښځه مونږ بچي دې هم نار یو، ته په برکتونو پسې ګرځې. ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو، وی ښځې چې برکت پکې نه رالم. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده. نو ورته په خوب کې څوک وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وی برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته، مې نالم. ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې، د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی. ورشه بیخ دې وده مونږ دې وخېږه، کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم، راواله دا 10 روپۍ. څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي، زه به اوس دا 100 روپۍ روانم، دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي، دلته به مقدمه جوړه شي، اسپتال به را شي، څه کوم په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده، وی پلانکي ځای کې یو تیږه ده، ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وی برکت پکې شته که نه؟ وی او شته پکې. سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه، 100 دې نه راغېستې، 10 دې نه راغېستې، روپۍ پسې ګرځې، دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی، خدای دې بېخ وباسه. هغه دی لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړم، 1 اشرفۍ پرته وه، هغې را واغېسته. چې را ویغېسته اشرفۍ ډېر شو، نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم، راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه. نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب، او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري، خوراک وخوري. چې کور ته یې څنګه راوړه، وی ښځې وی کب مې پې واغېست، سړی یې بیخ دې وځه، پسه به دې وړه اغېستې وو، پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اغېستې وو. نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې، نن په بر بیټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره، نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته. په دریاب کې دننه ملغلرې وي، یو ملغلره قیمتي پکې راووته، هغه یې راوچته کړه. او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه، وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم. هغه چې وکته وی دی قیمت ما سره نشته، دا به کوم ځای خرڅېږي؟ دا خو مړه دا باړی دکانونه دي، هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي. چې هغه له څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته، د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دی بازار کې نه پوره کېږي. دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي، هغې له یو څه هلته لاړ
او بلا په لکونو زرګونو اشرفه او درهم پیوشو او کورته راوړل خدای ته وی او دې لید برکت ګوره څه خبره شو چې د الله د رضا د پاره د کم کار وکړو نو چې لګم او ګټې نو برکت په پکې او چې د خدای د رضا د پاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو